بدقسمتي زمونږ دا وه چې نور ژبې په مونږ حکمرانې پاتې شوي دي زمونږ ژبه او پښتانه خدای داسې قوم پیدا کړی دی چې دی درباریان نه دي پاتې شوي دا دربارونو خلک نه وو نو د دې ژبه دربار ته نه ده ننوتې او یا نصاب ته په هغه شکل کې نه ده راغلی دا که څه راغلی ده دا په ډېرو خوارو باندې راغله یا دا ده چې د دنیا ضرورتونه دي نن یو څه دي سبا بل څه دي هغه چې څه کوي هغه چې کمې رقابتونه دي او مونږ پکې مړه کېږو هغه یې دي هغه لکه د پلار نیکه میراث ورته پاتې دی خو دا ده چې که چېرته لږ غوندې ځای په نصاب کې مومو یا زمونږ ژبه مومي نو دا د وخت د بدلون خپل ضرورتونه دي یا د خلکو خپل ضرورتونه دي انګریز چې دلته و دا ریلوے لاین یې داسې تېر کړی د درګۍ پورې نو دا هغې زمونږ دپاره نه دی تېر کړی هغې دلته دې له راغلي وو چې د تعمیر دپاره د خپلو خلکو د تعمیر دپاره زمونږ دپاره نه په هغې کې سامان راوړي او دلته چې څه جمع کړي چې هغه لاندې اوسي